دغسې دا سړک تللی ده تر غره ټال ده که یا شمسیانو چوکاټ مینې پل د افغانستان ګیټ ده. دلته به وګورو کوم یو سلینټ ته وایي ډاکټر صاحب وایي ځو. د باندې چې چوکۍ پرتې دي تاسو به وینئ په دا ښه ماشاءالله ډېره مرکزي نقطه ده. نو موږ به دا خپل یو ګړی دا هم ښه خوند کوي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. ښه ښایسته لمرین هوا وه. نو ډاکټر صاحب ته مې وویل ما هلته راځه وبوځو یې وارې د باندې وبګرځېږو شاوخوا څونه تېزه رنګ یې ووالی. یو څه قدم به م ووهو مال په دوی به م دا شاوخوا ساحه ووینو. اوس هم زه روان یم د عینو مینې پر عمومي سړک باندې کوم چې ټول عینو مینه له کابل کندهار عمومي سړک څخه بیا تر غره پورې سره نښلوي. نو داسې ګرځو شاوخوا. نو ډاکټر صاحب را سره ده غواړي چې په ما یې شی وخوري. څنګه ډاکټر صاحب دی چیش به راخوري؟ راځئ مخ ته ولاړ شو وبګرځېږو. کوم یو شی د خوراک ښه شی پیدا کړئ وبې خورو، که نه قدم به سي په تاسو به دا ساحه ووینو. نو دا د کندهار ښار ښکلی ښارګوټی عینو مینه ده. ولاګ درته جوړومه تاسو دا ولاګ را سره تعقیب دا دی. نو ما چې درته وویل دغسې دا سړک تللی ده تر غره پورې. تر اوسه موږ په اول عینو مینې کې دومې عینو مینې ته نه یو اوښتي تر اوسه پورې. سبا امکان لري چې موږ ولاړ شو غره ته یو د غره میله وکړو. هوا هم لږ یخه ده په خاطر د دې یخه ده چې باد دی لږ لږ. نو کنې لمر ده ډېر یخ نسته نسبت نورو کلو ته خو سږ کال یخ بیخي کم ده. دغه حاجي صاحب هم ما پر خوا را روان ده. څونه غټ شی یې بار کړی ده په دا زرنج کې. ټال ده که یا شمسیانو چوکاټ ده؟ شمسیانو چوکاټ ده. دلته بیا دا د روډ پر غاړه پولۍ خرڅېږي. دا به مازدیګر یې ورځ بیا ورته راوځو. نو پوله ته را رسېدلی یم د اولې عینو مینې د دومې عینو مینې مابینځ پوله ته تقریبا را رسېدلی یم. دا دې پولۍ دا د دومې عینو مینې او د اولې عینو مینې پل. دا نوی مارکیټ جوړ شوی دی. د افغانستان نوی رنګ ټکسي ده. دغه نوی مارکیټ ده. دلته به وګورو کوم یو شی د خوراک دپاره پیدا کړل. دا نانوایي ده. دا جوسلینډ ته وایي ډاکټر صاحب وایي ځو. نو دلته به ورشو. سلام علیکم اجازه ده؟ ستړي مه شئ په خیر یې. دا د جوسلینډ ته رالمه. د دومې عینو مینې په اول پل کې ده. چیرې کښېنم ډاکټر صاحب؟ موږ دا جوسلینډ ته رالو. دا مخکې ما څو وار لیدلی و اراده مې وه چې راسم ورته. او بل د دوی پوسټونه او دا شیان هم پر فیسبوک دونه زیات دي چې هر وخت موږ تشویقوي دې ته چې دلته راسو. نو قیمتونه بیا انشاءالله در سره شریک کړو. نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. زه به جوس اډر کړمه. صحیح ده؟ هغه موږ ته راوړه د کیلې ده. صحیح ده؟ د کیلې جوس او دغه مه ور اچوه چکو. صحیح ده؟ کیلې جوس مو را اډر کړئ 2 دانې. قیمت یې څو ده؟ 100 افغانۍ. قیمت یې ده 100 افغانۍ. نو 2 دانې جوسان مو را اډر کړل. چکو بیا ما ته خپله خوند نه کړي راکوي. اکثره خلک یې ورسره خوري. نو دا دی زه ورته انتظار یم. جوس راته تیارېږي. دې خوا ته بیا تاسو وینئ چې دا ټولې میوې پرتې دي خو دا دغه نه دي اصلي نه دي. تاسو فکر ونه کړئ چې دا اصلي دي. دا پلاستیکي شیان دي. نو دې خوا ته ښه ښایسته ماحول مازدیګر هم کولی شئ ستئ راسئ. د باندې چې چوکۍ پرتې دي تاسو به وینئ په دا ویډیو کې. هلته مازدیګري د مالې ډېر ښایسته موسم وي خصوصا بیا په دوبي. نو هلته هم کولی شئ چې ورته کښېنئ. دننه هم ځای لري او دوی ډېر ښایسته دغه هم لري شریخ هم لري. ما خوړلي دي. اوس هم شریخ شته؟ ښه. نو شریخ هم خوړلی شئ، جوس هم خوړلی شئ او یو سپیشل ماجون هم لري.
و ماجون هم لري دی دا د ډاکټر صاحب هم انتظار دی بس موږ هم یو ګړی جوس ته انتظار سو بالاخره جوس مو راورسېدی ماشاءالله ډېره مننه خیر یوسې او د جوس راورسېدی کیلې جوس و نو پر سر خو یې وینئ ډرای فروټس خورما او کیله ده نو تر ټولو د مخه بې ځایه وارې خوند وګورم نو وچې مېوې خوند خو هر چاته معلوم دی ډېر خوندور ډېر ښایسته واقعا هم خوندور دی دې ځای د صفاوالی او د باندې ویو او د ښه مرکزي نقطه ده نو موږ به دا خپل جوس تمام کړو انشاءالله بیا به وروسته خبرې سره کوو دا د ډاکټر صاحب پیسې ورکوي بس الحمدلله جوس مو وخوړی ښه ښایسته خوند یې وکړ خوندور جوس و نو قیمت یې و 100 افغانۍ اکثره خلک ماته وایي دې قیمتونه نه وایه نو قیمت یې 100 افغانۍ و لږ به لا داسې شاوخوا وګرځېږو یو څه قدم به لا ووځو ځکه اوس مو جوس هم وخوړی نو دا خو هضمېدل غواړي نو لږ به لا شاوخوا وګرځېږو بیا به انشاءالله خدای په امانۍ سره وکړو نو دغه نوی مارکېټ جوړ شوی ده په دغه لاس کې یو څه وخت یې کېږي د روشن قادري په نامه چل نوي دغه چی شي بولي دا کرلي شی دي و ګلان یې کرلي دي یو نوم لري دا ډاکټر صاحب ته مې دلته ویله ما دلته دغه ژړ ګلان زما څه نه مې هېر شو هلکه سټې بولي ته هم دا کم ګلان کرلي دی ورته وایه ژړ ګلان نو ګل خو به یا ژړ یا سور یا بل رقم نو د ژړو د دې خودم ښه شو یو هغه خپل د مسخرې نوبت یې تېر کړئ یو څه یې وخندول زما شاته وینې رنګین کوي په دغه ځای کې موږ په دوبي کله ناکله مازدیګر کښېنستو یا په روژه کې به راوتلو دلته به ناست یو ګړی دا هم ښه خوند کوي دلته په دوبي ښه ښایسته هوا وي بس یو منظره مې دغه یو ځای چې بیا دا ما د ځان سره چې زه تېرېږم دا ما له ځان سره دا نوټ کړې ده تر ټولې عینو مینې په دغه ځای کې دا مرغیانې چې دي بیخي زیات دي اوازونه یې بیخي زیات دي دونه اوازونه یې د هر سړي ورپام کېږي نو نه پوهېږم چې دا پر دغه ځای باندې ولې راټولېږي د دې دلیل نه رامعلومېږي بیخي زیات دي دا ولې ډېرې غټې دي څنګه حساب ده او بس موږ هم ښه په طبیعت روان یو ښه لمرینه ورځ د تاسو بې وینئ نو زه د خیره سره کور ته ځان رسوو یو ګړی را سره پاته سئ خدای دې وکړي چې دا ویډیو در باندې ونه غمیږي دا و د نن ورځې یو ولاګ کندهار ښار عینو مینه کې چې دا مو هم شاوخوا در باندې ولیدله جوس مو هم در باندې ولیدی موږ خو نو وخوړی خوند مو ورباندې واخیستی او تاسو ولیدی نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت ښې چارې بای بای